محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شب گذشته از فابریکه تولیدات نوشابه الکوزی دیدن کرد. رئیس جمهور از بخش‌های مختلف این فابریکه دیدن نمود و طی سخنان هدف بازدید خویش را از فابریکه متذکره تشویق تولیدات افغانی خواند و از هموطنان تقاضا کرد تا از محصولات و پیداوار وطن خویش استفاده نمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. نن شپه ماته لوی ویاړ ده چې د افغانستان یو ډېر لوی پانګه سره فابریکې کې د پیپسي فابریکه چې دوی جوړه کړې په دنیا کې بېسارې ده او دوی تر اوسه پورې کم له کمه 300 میلیونه ډالره دې کې پانګه اچولې. دا ظرفیت څو برخې لري. اول له الکوزي سره مننه کوو چې د افغانستان په راتلونکي باندې پانګه اچولې. هغه وخت کې چې نور خلک له افغانستان نه تښتېدل، الکوزي صاحب فیصله وکړله چې دا وطن د ده ده او دا وطن په خطر ارزي. مننه. دوم، کیفیت د دې فابریکې په هر نړیوالي معیار باندې اندازه کېدای سي او دا به ورنه بریالی وخیزي. او دریم، نن اکثریت د مطلق د متخصصین چې دلته کار کوي افغانان دي او دا هم ډېر ویاړ ده، ځکه دا ښیي چې 14 تیلو کالو کې یوه تخنیکي سویه ایجاده سوې له انجینر صاحب نه نیولې تر نورو متخصصینو پورې دا ټول افغانان دي. او تر ټولو ښه خبره دا ده چې الکوزي صاحب راته وویلې چې حاضر ده چې په راتلونکي کال کې په ډېره لویه پیمانه لا هم پانګه واچي. نو له دې دپاره ما غوښتل چې افغانستان ملت ته مبارکي ووایم او له دوی نه مننه وکړم. زه م لیدلی یم چې په شپې په سختو ځایو ګرځېدلی یم، مګر نن شپه ډېره خوږه شپه وه، ځکه چې هغه تولید چې دوی لري خوږ ده. نو خدای مو مبارک که خارجي شی مه اخلئ، افغانستان پیپسي واخلئ او همدا رقم کوکاکولا او نور پیداوار د خپل افغانستان واخلئ. کور مو ودان.